غوښتنه دا ده چې دی د خدای ښه کړي ته وږی ځم یم تږی ځم یم چې دی خدای ښه کړي تږی دی وطن وطن سوی دی چمن چمن ښې پکې اوبه غواړې وینا وینا نه غواړې جنګ ځته نه غواړې تږی دی وطن وطن سوی دی چمن چمن ښې پکې نور ورونه او خویندې دې چیرې دي ښه خاشې راټولوئ کاغذونه بیا یې څه کوئ ورته یې سوځئ کاغذونه راټولوئ ته ښه یې زوی ته څه نومیږي فرزانه او دا فرزانه نومیږي فرزانه دومره ښه جنکۍ ده جنگ زتانا غواړي له کومه ځای راغلي یاست له شلګره له شلګره له شلګره ولې راغلاست ولا له شلګره خو مرې هم وضع نه وه سمه چې دلته راغلم یعنې د میرګي تکلیف ته میرګي تکلیف مې هم ده و د اعصاب هم ده بس ډاکټر ته ورغلی یې ډاکټر ته ورغلی یم اوس څو وارې ورغلی دغه ځای چې دا کې اوسئ دا چا درکړی دا خو مو کرایه باندې حساب درته دی رالو د ده اول مو واخیستو وضعیت یې رښتیا هم هغه د چا خبره نورمال نه ده ښه نه ده یو څه اندازه خوراکي مواد مو لکه څنګه چې تاسو دلته ولیدل د یو څه وخت لپاره به بسنه ورته وکړي خو دا کاکا چې د 11 اولادونو پلار ده او درملنې ته اړتیا لري تر څو ښه شي او کار وکړي تاسو د همکارۍ په هیله یو چې ښه شي بیا خو کار کړای شي اوس اوس ښه سمه اوس بیا کار کولی شم خو فعلا نه شم کولی ښه نو هڅه به وکړو چې ډاکټر ته دې ور ښکاره کړو یو ډاکټر موږ لرو چې ورسره تړون لرو دوی به هم وګوري هغه هم بیا په میاشت کې یو 5 تر 10 ناروغانو ته درمل هم مفت ورکوي او هغه پیسې هم مفت دي دوی به مو وګوري ډاکټر صاحب میرویس ولي کټوازی که چېرته ممکنه وه او خدای ورسره ښه کړې وه که نه له ده به نوره همکاري وغواړو چې په کابل کې یو څوک پیدا کړو ستاسو د درملنې مسؤلیت واخلي جنگ زتانا غواړي تږی دی وطن وطن سوی دی چمن چمن تاسې وینې دغه قسم داسې خو سر هم راکړی ده پوه شوې هم په زور دغه یې نه ولو راځه خو بیا یم یا ته ویل خوای راته بده سوه هغه یو توس هغو راکړی او دغه توس یې دغه د زوم کور د لیده د هغو مور بېچاره هماغه شپو کې راته راولېږل وایي دا دې درسره واخلې دا لیکان یخ وایي ښایي تا په ټول کور کې یو توس ما په ټول کور کې دغه دوه و دغه یو توس صاحب د ده مور راته راولېږل دا لیکان ورته یې خوا بده سوی د دې زوم یې سپین سرې مور ده یا هغې بېچاره ورکړی وه لیکان ورته یعنې داسې په 14 نفرو د تاسې 2 توسان دي اوس دغه 2 توسان لرو هغه هم بل چې امانت راکړي نو بیا مو دا د ژمي یخې شپې څه ور تېروئ ولا خو نو صاحب یا ته دغه ځوان ده نو خو یا ته صاحب د تېروونه څنګه وکړو مجبور ته سړی وایي مه وایه څه غښتلی یم څنګه وکړو صاحب دغه بخارۍ هم بل چا راکړې بخارۍ هم بل چا درکړې هو دا بخارۍ هم دلته یو بل چا راکړې یعنې دا معنا چې په 14 نفرو یو دغه چټایي دغه پلاستیکي فرش 2 توسان ده او هغه 3 نیالیانې هغه 3 نیالیانې لرو دغه لرو صاحب له شلګره دې دغه استي او نیستي در سره راوړي دغه استي او نیستي راوړي دی که مې و دغه استي او نیستي نور لرم نه بشر شو هر څوک به موخه غواړي وینا وینا نه غواړي جنگ زتانا غواړي اوس د اعصابو له تکلیفه څنګه یې په غوږو کې نیوی څنګه یې د اعصابو تکلیف ته څه شی ده د واده چپل اخیستلې چټي چټي غږېږي منډې ټوله شپه وږي ټوله ورځ غږېږي له ځان سره ټوله شپه وي ټوله شپه یوه شپه خو د ده په جایزه قسم کوم چې سترګی نه ده پټه کړې ټوله شپه موږ خپله کله وخاتې په خپله داسې هم درته سربدار تاسې اوس غوښتنه څه شی ده
مو غوښتنه دا ده چې دی د خدای ښه کړي ته وږي دین یم تږي دین یم چې دی خدای ښه کړي چې دی خدای جوړ کړه خدای دې در جوړ کړي خدای دې ښه کړي انشاءالله هڅه به وکړو چې د ده د درملنې لپاره منډه وکړو صحیح ده خو مور کوي خیر خدای پاک ښه سره وکړي جنگ ستړی دی زخمي خوب وړی دی ډېر له جنګ